دا د افغانستان د ملي راډیو غږ دی چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اوسیدونکو په ګرځنده راډیوګانو کې اوریدل کیږي. د لومړي ځل لپاره د دې ځای خلک توانېدلي چې د افغانستان ملي راډیو خپرونې د ګرځنده راډیوګانو له لارې په کور، کلي او پټي کې په روښانه توګه واوري. د افغانستان ملي تلویزیون رهبرۍ متحده ده دې ته چې خپل نشراتي پوښښ په ټول افغانستان کې څه زیات کړي. نن په امام صاحب ولسوالۍ کې مو د اف ام راډیو افتتاح وکړله. د محلي حکومت مسؤلین هم راغلي وو. دغې افتتاح کې موږ سره اشتراک کړی وو. نو انشاءالله آینده کې به هم کوشش کوو چې ټول ولسوالۍ ته نشراتي پوښښ وغځوو. په همدې مهال بیا د دې ولایت سیمهیي چارواکي چې د دغه ملي راډیو د پرانستې په موخه امام صاحب ولسوالۍ ته تللي وو وایي چې د اسلامي امارت حکومت تل ملي او آزادو رسنیو ملاتړ کړی او د دوی لپاره یې ښه کاري شرایط برابر کړي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده د اسلامي امارت د حاکمیت را په دې خوا ډېرې رسنۍ چې له فعالیت څخه لوېدلې وې هغوی دوباره په فعالیت پیل کړی ده او اسلامي امارت یې ملاتړ کوي. نن د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې یوه دانه اف ام راډیو چې د ملي تلویزیون اړوند ده نو هغه فعاله شوه. نو تر څو پورې چې زمونږ په امام صاحب کې زمونږ ولسونه وکولی شي په اساني سره د هېواد له نویو وقایعو نه خبرونو نه او همدارنګه له پېښو نه خبره شي. بل لور ته د افغانستان ملي راډیو د خپرونو له پیل څخه د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي. دوی د دغه اقدام څخه د مننې ترڅنګ په یاده ولسوالۍ کې د ملي ټلویزیون د خپرونو په پیل هم ټینګار کوي. رادیو شریعت ملي چې د ټولو هېوادوالو ته د امام صاحب ولسوالۍ د ګوټ نه هغه معلومات خپروي. موږ د ملي ټلویزیون د کارکوونکو نه او د مسؤلینو نه خوشحالي ته څرګندوو او ټولو ته مبارکباد ویو. د افغانستان ملي راډیو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په 94.4 اف ام څپو په داسې حال کې فعالیت پیل کړ چې تر دې مهاله د دغې ولسوالۍ ټولو وګړو هیڅ ډول راډیوي خپرونو ته لاسرسی نه درلود.